ترڅو چې زموږ په ژوند کې دغه 15 ماده چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم خلاصه او نتیجه ده نشي پیدا، موږ په خپل ژوند کې تمدن، نهضت او ترقی نشو راوستلای. اول، فعال او مناسب پلان او تخطیط. پلان او تخطیط یعنی د یو شي د پاره صحیح نقشه جوړول او بیا د هغه نقشه جدي عملي کول. یوازې د خپلې په خبرو یې سر نسر ورځي. دوهمه ماده، صبر او قرباني. د ترقی د پاره بده قرباني روح تر حد پوري وي. درېمه ماده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت څخه را استلای سو، تدریب او تعلیم. دی ستاسو په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ارقم ابن ابي الارقم رضی الله تعالی عنه په کور کې خپل اصحاب ته فکری، روحاني، اخلاقی، سیاسی، ایمانی تدریب او تعلیم ورکاوه. او د هغه ځای څخه دغه عالی او متميز جیل راووته چې دنیا یې په نور ډکه کړه. کنن ورځ موږ خپل ځوانانو ته فکری، سیاسی، روحي، ایمانی، اخلاقی تعلیم ورنکو، د نهضت او ترقی امید هیڅ کله مکوي. ای ځوانانو، که څوک تاسو ته ایمانی او اخلاقی تعلیم نه درکوي، تاسو په خپل په تعلیم پسې سي، ځکه تعلیم د ترقی لار ده. لهو او لعب، عبث ژوند پرېږدئ.